نن زموږ په معاشره کې ډېره ستړې فضا ده. ډېر ځله چې معاشره کې کله انسانانو ته وګورې، پلار ته چې وګورې، پلار عجیم دی او پلار صوفي هم دی او پلار بزرګ هم دی او پلار دیندار هم دی او همیشه لمانځه له راځي او په صفیاول کې لمونځ کوي. لیکن د هغې غریب بچانو ته چې وګورې، د پلار او د بچانو په مابین کې د مځکې او د اسمان فرق دی. پلار اسمان ته ګوري، بچې مځکه ته ګوري. پلار مشرق ته ګوري، بچې مغرب ته ګوري. پلار دیندار دی، بچې د بېدینۍ په سیلاب کې لاهو او غرق زندګي تېروي. پلار مندګزاره دی، د بچي سره د لمانځه فکر نشته. پلار دینداره دی، د بچي سره د دیندارۍ فکر نشته. او پلار عبادت گزاره دی، بچې د عبادت هیڅ سوچ و فکر نه لري. او پلار لمانځه له راځي او بچې په ځای کې آرام پروت دی، د لمانځه بالکل خیال نه لري. او پلار ماخستن جماعت له راځي، بچې پر هغه ځای باندې یو رکن لمونځ سره ورسوي، کله نه ورسوي. پلار په دې باندې خوشحاله دی چې بس ما خو خپل لمونځ وکړی، ما خو خپل عبادت وکړی او ما خپله ذمه فارغه کړله او نور زما څه پوښتنه نه کېږي. د قرآن کریم د دې آیات څخه دا مسله ده چې دغه بچی چې کوم بېدیني کوي، دغه بچی چې کومه بېلمانځي کوي، دغه بچی چې کومه د الله نافرماني کوي، د قیامت په میدان کې د دې سزا یوازې دې بچي ته نور کور کېږي، د پلار ته نور کور کېږي. د بچی په دغه بېدینۍ کې پلار ورسره شریک دی، د بچی په دې بېلمانځي کې پلار ورسره شریک دی، او بچی چې د دینه څخه کم لاپرواهي کوي، په دغه لاپرواهي کې پلار ورسره شریک دی. قیامت په میدان کې لکه څنګه چې بچي ته سزا ورکول کېږي، بیا د بچي د دغه بېلمانځۍ سزا د دې بچي و دې پلار ته ورکول کېږي. ځکه قرآن دا ښکاره مسله کړې ده چې قو انفسکم و اهلیکم نارا. دا خبره نه ده چې صرف یې کاړه ته ځان د ګناه څخه ګورې، ځان به هم ګورې، بچی به هم ګورې، ځان به هم د بېدینۍ څخه ګورې، کور به هم د بېدینۍ څخه ګورې او ځان به هم د بېدینۍ څخه ګورې، خپل کشران به هم ټول د بېدینۍ سره ګرځول. دا ستا ذمهواري ده. یو مسله خو دا ښکاره ده چې د انسان ذمهواري پر دې ځای باندې ختمه نه ده چې دی به په خپله عبادت کوي، د بچانو د دې فکر به نه وي ورسره، بلکې د بچانو فکر او د بچانو پر دین راګرځول دا د انسان ذمهواري بلل کېږي. او دویم، الله تعالی د قرآن کریم دی آیات کې د معاشرې د یو غټې شبې د یو غټ سوال جواب هم پیښوي. نن چې زموږ په معاشره کې کله یو چا ته ووایي چې سړی د دې بچانو لږ فکر وکړه، د دې بچانو اسلامي تربیت وکړه، ما او تا مسلمانان یو، او د دې بچانو دینی تربیت وکړه، د دې بچانو د دیندارۍ پوښتنه درڅه کېږي، او د قیامت په میدان کې ستا ذمهواري دا بلل کېږي، او د قیامت په میدان کې ستاسو د دې خبرې پوښتنه کول کېږي چې تا د بچانو د دیندارۍ، د بچانو د اسلامي تربیت او د بچانو د دینی تربیت څومره فکر کړی دی. دا ستا په ذمهواریانو کې بلل کېږي. چې کله یو چا ته دا ووایي هغه د کور مشر یا جي بوډا یې سپین ږیری، نو دی به څه درته وایي؟ مولوي صاحب ما خو د بچانو سره ډېر ځان ستړی کړ، په پلانکۍ مدرسه کې مې واچول، در پلانکي ځایه پورې مې حافظ کړي او در پلانکي ځایه پورې درجې وویلې او در پلانکي ځایه پورې مې سبق ووایي. څه وکړم؟ معاشره خرابه ده، څه وکړم؟ ماحول خراب دی، څه وکړم؟ لارې و کوڅې خرابې دي. هغه بچان زما څه معاشرې خراب کړلو، ماحول راز خراب کړلو، اوس زما در لاس وتلي دي، اوس ما هېڅ وس نه برسېږي. دی به دستي دا درته وایي. که ته لږ خبره نور ورسره ملګری کې، ورسره تیزه کې چې سړی تا به د دې بچانو د تربیت ښه فکر نه یې کړی، محنت کوشش به دې نه یې کړی، دی به بهر لاس وغورځوي. وایي مولوي صاحب زه لوی سړی یم که نوح علیه السلام لوی سړی دی؟ نو ته به خامخا ورته وایې چې نوح علیه السلام لوی سړی دی. مولوي صاحب نوح علیه السلام خپل زوی کنعان د جهنم څخه نسو راګرځولی، نو زه د خپل زوی د جهنم څخه څنګه راوغورځوم؟ په دلیل کې به هم دا درته پېښ کړي. نو قرآن کریم د دې دلیل او د دې شبهې په دې آیات کې ډېر ښه جواب کړی. تاسو ګورئ دا اصولي خبره ده چې د بچي په ګناه باندې، د بچي په بېدیني باندې پلار او مور ماخوذه نه بلل کېږي. ځکه د قیامت په میدان کې د هر سړي خپل عمل دی، د هر سړي خپله ذمهواري ده، د هر سړي خپل عبادت دی، د هر سړي خپله ګناه ده. د بچي ګناه پر بچي باندې ده، د پلار ګناه پر پلار باندې ده، د بچي دینداري د بچي ده او د پلار دینداري د پلار ده.
لیکن دا شرط ورسره دی چې د بچي په ګناه باندې مور و پلار هلته نه نیول کېږي چې مور و پلار به د دې بچي د ګناه څخه د راګرځولو دپاره پوره کوشش کړی او د پوره کوشش څخه وروسته به دا بچی د ګناه څخه نه وي راګرځېدلی نو بیا ښکاره خبره ده چې هغه بچی کومه ګناه کوي مور و پلار ذمه د هغې څخه فارغ وبلل کېږي لیکن اوس پر کوشش به خبره وکړو چې مور پلار به څومره کوشش د بچي دپاره کوي تاسو ګورئ قرآن کریم څه وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا قرآن کریم دغه ګناه ته اور ویلی ته چې د اوره څه بچی څنګه راګرځې په کوم محنت باندې راګرځې او د بچي د اوره څه د راګرځېدلو دپاره څومره فکر او محنت کوي که دې د بچي د ګناه څه د راګرځولو په خاطر هم د هومره محنت وکړي نو بیا خو ستا ذمه فارغه ده او که چیرې بچی هسې په اور کې ځان اچوي د هغې دپاره خو ته ځان وژنې او دلته چې بچی عبادت المنځو دا نه پېژني د هغې په خاطر ستا پر تندي باندې غوټه لا نه پیدا کېږي نو بیا خو تا د بچي په دپاره کوشش نه دی کړی بیا د قیامت په میدان کې د بچي سزا به تا ته درکول کېږي زه د دې یو مثال تاسو ته پېښوم زموږ او ستاسو د دې مدرسې مخته میدانه ده پر دې میدانه باندې بدترین اور بل دی مثلا او هغه داسې اور دی چې سړی په منټونو منټونو کې په سکرو بدلوي سوځي ختموي او ستا یو ماشوم بچی دی هغه د دې ځاسې ورخطا سو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې زه په دې اور کې سوځل کېږم هغه د دې اور و ښایست ته ګوري هغه د دې اور و رنګ ته ګوري هغه د دې اور و رڼا ته ګوري بس پر دې اور باندې ور میدان او د اور په سوځلو نه پوهېږي چې ما اور سوځي اوس د دې بچي متعلق تاسو د مور پلار متعلق څه فکر لرئ چې د دې مور پلار به د دې بچي د راګرځولو دپاره کوم محنت وکړي اول خو به مور پلار دواړه بدې ورته وکړي چې بچی د خدای په خاطر په اور کې څنګه ځان سوځي که چیرې هغه بچی نه راوګرځي زما عقیده دا ده چې د پلار به لنګوټه په پښو کې ور وغورځوي چې بچی ودې لنګوټه ته وګورې دا مور به خپل جله او خپل پړونې په دې پښو کې ور وغورځوي چې بچی د خدای په خاطر په اور باندې څنګه ځان سوځي که چیرې بیا هم بچی نه راوګرځي بیا به دغه پلار او مور د دې کلي ټول مشران ورباندې مرکه کړي هغې ته به د خدای روی ونیسي چې د خدای په خاطر زما بچی ځان په اور کې سوځي تاسو راځئ زما د بچي زما سره یو څه کم وخورئ که په هغې باندې نه کېږي بیا به د مدرسې او د کلي ملا او قاري او صوفي هغې به ټول پر باندې مرکه کړي چې تی راځئ زما بچی را سره راوګرځوئ د خدای په خاطر زما بچی ځان سوځي که په هغې باندې هم نه وسي زما دا عقیده ده چې هم پر مور و پلار باندې که مور و پلار حقیقي مور و پلار پر هغې باندې خوب حرام دی پر هغې باندې خوراک حرام دی پر هغې باندې سکون و آرام حرام دی چې تر څو پورې دغه بچی د دې اورو سره ګرځولی نه وي